السلام علیکم. د مور او پلار نه سرغړونه، د مور او پلار نافرمانی دا ولې راځي؟ اکثریت ځوانان د مور او پلار په نافرمانی کې اخته دي او مور او پلار یې په همدغه تشویش کې دي، په همدغه شکایتونو کې دي چې زموږ بچي خبره نه مني. کله ناکله پلار یا مور دومره مجبور شي د زوی د نافرمانی د وجنه، د زوی د سرغړونې د وجنه، د بچي د سرغړونې د وجنه کاش چې ماته الله بيخي بچي نه راکړي، په د خپل بچو باندې پښیمانه شي. دغه حد ته انسان ولې رسیږي او د دغه ستونزې حل لارې څه دي؟ دغه حل لارې مې درته راوړې دي او بیا ترڅنګ هغه ځوانان چې هغه تقریبا 18 نه تر 25 او 40 کالو پورې دي، دغه نوي ځوانانو ته مې ځوانانو خورونو خویندو ټول ته لس نصیحتونه راوړي دي. که په دې معامل وکړو ان شاء الله تعالی دغه کومه ستونزه چې دا د سرغړونه، د نافرمانی د مور او پلار، ولې بچی نافرمانه کیږي، ولې بچی نه اهل کیږي، ولې داسې حتی خبر راځيږي چې بچی د مور او پلار بې عزتي کوي، بچی د پلار خبره نه مني، بچی پلار ته جواب ورکوي، مور خپي پلار خپي، وروسته بچی بیا غ حالات نور هم خرابېږي. دغه ټولو ستونزو حل لاره ته راځو. اولنۍ حل لاره څه شی ده؟ دا زمونږ استادانو، زمونږ چې څومره د کتابونو مطالعه ده، د هغې نه مې درته دغه 11 خبرې راغوستې دي. دغه 11 خبرې حل لاره ده. دا مو ځان کې راوستله خو ټولنه جوړه، خو که دا مو رانوستله بیا به تشویشونو سره څنګه چې یم دغسې به لاس او ګرېواني. اولنۍ خبره دا ده چې درته راوړې مې ده د بچو سره ملګرتیا کوئ. داسې خوی به ورسره نه کوئ چې دا مې بچی دی، دا مې لور ده. داسې ژوند به ورسره کوئ لکه د ملګرو غوندې. مینه، محبت، مینه ورکه، داسې مینه ورکه که نه چې هغه داسې احساس کړي دا زما ملګری، چې هغه تا سره هره خبره بیا شریکه کړي، هغه تا سره ټول رازونه د زړه شریک کړي، تا سره د زړه خواله وکړي. او که تا ځان نه داسې یو سخت انسان جوړ کړی او غوسه ناک او په هره خبره باندې غوسه کوي او په وړه وړه خبره باندې بچو ته کنځلې کوي، بچي ستا ملګری کېږي نه. لږ ته خپل ځان سره سوچ وکړه، په دې ټولنه کې به ستا یو ملګری هغه ذهن ته راوله، ته هغه سره څنګه چلند کوي، څنګه خوی کوي. یو خو بعضې خلک د ملګرو سره هم غلط چلند کوي، هغه نه یادوم. ښه ملګرو سره سړی څنګه چلند کوي. دغسې د ملګرتیا غوندې ژوند کوه د بچو سره. ستا بچي به قطعا په ټول عمر کې به هم ستا نه سرغړونه ونه کړي او ستا نه فرماني به نه کوي، بلکې تا فرمان برداره وي. دا اولنۍ خبره دا چې ته د بچو سره د ملګرتیا غوندې ژوند تېروې. دویم څه شی دی؟ دویم به ته بچو ته دعاګانې کوې. ته به ورته په مونځ کې د مانځه نه بعد، د مانځه نه مخکې، د تلاوت نه بعد، په دې ټولو نیکو ځایونو کې به ته خپل بچي ته دعاګانې کوي چې الهه بچي ته مې اصلاح نصیب کړي، بچی مې اصلاح کړي، الهه العالمین. دا ټول خبرې به کوي، وروسته به دې بچی اصلاح کېږي او ستا خبره ومني. دویم دا. دریم، فرق مه کوئ په د بچو په منځ کې. اکثریت موږ او تاسو ګورو د لور او د زوی په منځ کې انتهایی زیات فرق کېږي. کله چې زوی ته واده کوي نو ښه ډېر مصرف ورته کوي، خو چې لور ته واده کوي هغسې بیا مصرف ورته نه کوي، ځکه چې لور ته لکه څنګه چې مخکې د نبي علیه الصلاة والسلام د زمانې نه مخکې چې جاهلیت زمانه وه، هغه په کومه سترګه ورته کتل او په ذلیله سترګه ورته کتل، اوس هم ورته اکثریت ټول نه یادوم، اکثریت ځایونو کې ورته کتل کېږي. نو د لور او د زوی یا د نور ټول زامن، څومره زامن چې دي د دې ټولو په منځ کې مساوات راولي. فرق به نه کوي چې یو زوی ته په ډېر اعلی سترګه ګوري او بل زوی ته بیخي اهمیت نه ورکوي. یو خو هغه بېله د زړه مینه وي چې د یو سړي 5 یا 6 یا 2 هر څو بچي چې وي، خو د یو بچي سره د زړه مینه زیاته وي، ځکه هغه بچی به طبعا خیال ساتي، د ورسره د زړه مینه زیاته. د زړه مینه نه یادوم، ظاهري چې تا ته الله تعالی څومره طاقت درکړی ته فرق نه کوي. ته به عدل او انصاف کوي، چې د عدل او انصاف نه دې کار واخیستلو بچي به ستا احترام کوي. په عمر کې به ستا بچي ستا نافرماني ونه کړي، ستا خلاف ورزي به نه کوي، ستا سرغړونه به نه کوي. نو ته کوشش کوه چې د بچو په منځ کې فرق مه ورکوه، که هغه لورانې دي او که هغه دي هلکان بچي دي، فرق به نه کوي. که ته د فرق وکړې بس بچي طبعا ستا نافرماني کوي، ستا نه سرغړونه کوي. څلورم، دا یو غټ مشکل دی، د خلکو مخکې به یې نه راټي. موږ غوسه صحیح ده، غوسه پکار ده. پرونه موږ بله ورځ په غوسې باندې خبرې کړې وې. غوسه صحیح ده، غوسه وکړه بچي ته، خو بې ځایه غوسې مه کوه. یو پیاله چپه شي ته ورته 50 کنځاګانې وکړي، 50 خبرې وکړې، هغه خپه خطا شي، یو مثال یا کاسه ماته شي یا ګیلاس ماته شي، یو وړوکی کار وشي، دومره یې نه، په دلاساینه، په ارامه سره، په نرمه فضا کې ورته خبرې وکړه. نو دغه بچی به ستا داسې فرمان بردار شي چې ته به حیران شي چې خدای پاکه چې دا تربیه څنګه. موږ کله ناکله سوچ کوو چې د نورو خلکو بچو مثال خپل بچو ته ورکړو چې پلاني بچي ته وګوره څنګه د پلار فرمان برداره دی. نو ته چې د خپل بچي ته چې پلاني بچي ته وګورې، ته د هغه پلار ته ولې نه ګورې؟ هغه پلار د خپل بچي سره څنګه ژوند تېر ته ورسره داسې تېر کړه. هغه پلار دغه ټول اصول مراعات کړي دي، ځکه یې بچي احترام کوي. ستا چې بچي احترام نه کوي نو غټه غلطي همدغه ده چې ته بې ځایه د خلکو مخکې رټې. دا رټنه ورته وکړه، ویې وهه، ویې ټکوه، خو داسې مه کوه چې د خلکو، د ملګرو، د
د هغې په مخکې ورته خبرې وکړي د هغه حیثیت دی د 2 روپو کو هغه بیا چې کوم جرأت یې هغه ټول د منځه لاړو جرأت بیا نه پاتې کېږي نو ته کوشش کوه د خلکو مخکې مه راټه ځکه هغه په خپل ځان په خپل نفس باندې هغه چې کوم باور اعتماد هغه ټول د منځه ځي هغه چې ضعیف شی هم نه یم بیا نه ستا احترام کوي نه د کورنۍ یو لوپر خوشي شی ترېنه جوړ شي نو دا ټکې دا پوینټ دا ډېر زیات مهم دی دا کلک په ذهن کې زموږ او ستاسو باید ونیسو 5مه حل لاره چې بچي مو باید اصلاح شي د الله او د الله رسول مینه ورته باید په زړونو کې واچوو د الله او د الله رسول مینه احادیث ورته وښیو قرآن کریم ورته وښیو ترجمه تفسیر حفظ خو اگر که مستحب دی که چا په بچو باندې زده کول شي خطر خو کنه ډیر لازمي او ضروري نه دی نن سبا زمانه کې حافظان او قاریان ډیر زیات دي ډیر زیات ضرورت موږ لرو قرآن کریم ترجمه او تفسیر ته باید په خپل بچو باندې قرآن کریم ترجمه او تفسیر ووایو په دې کې لیکلي څه شي دي په دې قرآن کریم کې چې الله تعالی متعالی لګل موږ ته استادانو ډیر ښه مثال ویلو و د دې مثال د څوک چې قرآن کریم تلاوت نه کوي او په کور کې قرآن کریم خي او په کلونو پروتي او دوړې په پرتی او دې تلاوت نه کوي مثال دې ده لکه د یو سړي پلار چې په خارج کې وي او دته یو چټۍ را لګلی یو خط ورته را لګلی خو په دې خط کې ډیر زیات مهمه او قیمتي خبرې پکې لیکلي خو دې چې کله د خط راونیسي د پلار طرف نه د خط واخلي او خولي کې اتر پیوهي په ټوټه کې تاو کې وبره په تخته کې کیدي او دی وای چې ماته پلار خط را لګلی او قیمتي خط ده خو دې اوس دومره نه کوي دومره د زحمت نه بس چې وی ګوري په دې خط کې لیکلي څه شي دي خو دې د خط احترام ډیر زیات ساتي او ته بری خیره دته فائدہ خط اله کول چې دا خط لستل وي چې پلار ماته په دې خط کې لیکلي څه شي دي کومه خبره راته لیکلي پیسې را لګلې مړه شوی ژوندی شوی دا کومه قیمتي خبره چې پلار ماته خط را لګلی عین همدغه شی الله جل جلاله موږ ته قرآن کریم را لګلی دی چې په دې کې احکامات دي په دې کې د نجات خبرې دي په دې کې ګور د عذابونو خبرې دي دا ولولئ موږ څه کوو موږ راواخلو قرآن کریم خپل کو سینې سره ولګو اتر پې وهو په تخچې کې کیدو بیا په میاشت میاشتې نه راخلو دوړې پې پرتې جولاګانو پې جالې جوړې کړي دا یو غټ عذاب دی خپل بچي ته به د قرآن کریم مینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او د فقه ټول مسائل ورته خین بیا بستا احترام ساتي تا چې د مدرسې نه لري ساتلی دی تا چې د علماو د مجلسو نه لري ساتلی دی تا چې د نیکانو خلکو نه لري ساتلی دی کنه نو بیا د بچي نه تمه مه کوه چې ستا احترام وکړي بیا بچی ستا به احترامي کوي بچی به ستا نه سرغړونه کوي بیا ته دا تمه قطعا مه ساته چې زما بچی ولې احترام نه کوي دغه یو بل قوي او غټ پوینټ چې دی دا باید موږ تاسو خپل ځانونو کې راولو شپږم بچي ولې د پلارانو او د مور او پلار احترام نه کوي هغه خپل پلار ته ګوري دا بچی د خپل پلار نه عکس کوي پلار ته ګوري هغه شی ته د خپل پلار سره نه کیو که بچی وتا سره نه کیږي ځکه دا مشهوره معقوله او متل ده کما تو دین تو دم په څو ژبو کې ده په اردو کې جسا کروږي وا صبر وږي په پښتو کې چې څه کوي هغه بری به دا در سره دی چې څنګه د خپل پلار سره چلند وکړو د دې عذاب ورته ګور په دنیا کې ملويږي کله ښه چلند وکړو خو ثواب به درته ملوي شي او که بد چلند وکړو بیا د خپل بچو بیا د نیکۍ ته مه ساته خپل پلار سره نیک احسان کوه د خپل مور سره احسان کوه بچو ستاسو دغه تابعداري چې څنګه دی وکړل در سره کیږي نو ته کوشش کوه چې د خپل پلار سره ګوره د غلطیانو چې روان د ګوره ټول زمونږ د مشرانو طرف نه او بچي علماء کرام فرمایي او بچي رواني د بره طرف نه د بره طرف نه چې بره رواني کده بره طرف نه پاکي او سپینی بره رواني خو تر اخیره پورې بس سپینې زی خو کله ته خړې شوې وبه تر اخیره پورې به دا وبه سي خړې رواني نو کوشش کوئ چې دا وبه بره نه پاکي راشي زکه دا ټول خبرې کوم چې پلار باید لول د خپل پلار احترام وکي احسان ورته وکي نو بچي خپل مجبوري چې زما پلار وګ خپل پلار احترام ساتي زما باید احترام وساتم ور زما پلار خپل پلار لاسونه خپل زین باید خپل کم نو دا مهم او قوي پوینټ بل ده او و نمبر دا چې بچي د مور او پلار خبره نه مني دا غټه وجه چې دا کنه غيو دا چې مور او پلار خپل منځي اختلافات ډېر دي مو د خزر پسې د خاون خبره نه مني خاون را پسې خزي خبره نه مني خزر پسې د خاون به احترامي کوي خاون د خزي یو بل ته احترام نشته خو بچي خو ناسي کور د بچو نه ډکی یو پلار تم ګوري مور تم ګوري چې تاسو حالت روان دي دغه بچی را پسې نه د پلار احترام کوي نه د مور احترام کوي دغه بچی ثواب لارن کیږي دې چې کله د خپل منځي اختلافات د سلسله به جاری او دا ټول نیک کار کړو ثواب او بد کار کړو ګناه به تاسو روان دي نه ځان باید وساتي خزه باید خپل خاون حقوق پیژني زما د خاون حقوق څه شي دي ما تاسو ته احادیث باید مطالعه کړئ د علماء تقریرونه واوره د قرآن کریم ترجمه او تفسیر واوره نو خزه باید د خاون حقوق پیژني خاون باید د خزه حقوق پیژني دا ډیر زیات لازمي دي خپل منځي اختلافات نه باید مور او پلار چې کنه ترې تیر شي اته نمبر زمون بچي ولې خبره نه مانی زمون بچي ځکه خبر نه مانی مونږ هغه ته وخت نه ورکو مونږ هغه نه یو مشوره نه غواړو
اگر که پلاران نن سبا سوی زه پوره یم ما ورته زمانه خیار سه بچي د پلار په مخ کې کلت نشي کولای کلت خبر نشي کولای دا ټول غټه جفا ده بچو سره او لامل دا کیږي چې بچي بیا د مور او پلار احترام نه کوي لامل دا کیږي چې د مور احترام نشته د هغې قدر نشته نو د بچو سره مشوره کوي اگر که هغې ته بیکاره مشوره هم درکړي یو کار کوي یو پرمختګ کوي یا د یو بچي کوژدن کوي یا د یو لور کوژدن کوي ټول بچي دې کښېنه چې بچو کښېنئ زه نن یو کار کوم زه نن یو کاروبار شروع کوم زه نن یو دکان خلاصوم دې سره بچي په خپل نفس باندې په خپل ځان باندې ډېر زیات اعتماد پیدا کېږي وایي چې دا پلار موږ ته ډېر زیات ارزښت راکوي موږ ورته ډېر زیات مهم یو ځکه موږ سره مشوره کوي که موږ ورته مهم نه موږ سره مشوره نه وکړي نو باید مور او پلار د خپلو بچو سره مشوره وکړي مشوره یې که درکړه که ښه مشوره وي منه اکثره وخت کې نابغه‌ګان ماشومان موږ لرو وي هغې داسې مشورې ورکوي چې د غټانو هغې ته فکر نه وي نو مور او پلار باید د ماشومانو بچو نه مشوره واخلي که چېرته مشوره ورکړله او خوښه یې شوله او ښه مشوره وه قبول یې کړه که خوښه یې نه شوله په ښایسته طریقې سره یو غټ درس د آدم علیه السلام چې په اوله سپاره کې ذکر کېږي که نه غټ درس پکې دا دی الله تعالی فرشتو ته څه وایي زه یو خلیفه په ځمکه کې پیدا کوم ستاسو څنګه خوښه ده ګوره الله تعالی ګوره مشورې ته ضرورت نه لري بیا هم د فرشتو سره مشوره کوي نو غټ درس پکې دا دی چې تاسو باید د خپلو ماتحتو سره کشرانو سره مشوره وکړئ چې هغې سره مشوره وکړله هغې تا ته عزت النفس دې وروبخله هغې بیا ستا هم عزت کوي که دې مشوره ورسره ونه کړله هغې ته دې ارزښت ورنه کړو بل چاته چې عزت ورکوي تا ته به عزت میلاویږي بل نه چې مشوره غواړي تا نه مشوره غواړي دغه بچې تا نه سبا مشوره ولې نه غواړي هغه یو کار شروع کوي تا نه مشوره ولې نه غواړي هغه یو اقدام کوي یو واده کوي په یو جینۍ باندې عاشق کېږي پلار سره ولې مشوره نه کوي پلار ته اگر که هغه بیخي د ملګري په سترګه ګوري نه دغه بچې د نورو ملګرو سره خپلې ټولې خبرې شریکوي خو د پلار سره یې نه شریکوي د ورور سره یې نه شریکوي وجه څه شی ده وجه دا ده چې هغه پلار ورسره داسې ژوند نه تېر کړی لکه د ملګري باید د ملګري ژوند ورسره تېر کړو د مشورې ماحول رامنځته شي مشوره باید د بچي نه واخیستل شي نو مشکل حل دی سرغړونه نه کېږي نهم نمبر دا چې د خپلو د بچو اولادونو چې دی که نه د دې ملګرو ته باید پام وکړي کله چې د هغې ملګرو ته هم پام وکړو نیکان او ښه ملګري او لایقه او لوپران نه وي هغه ملګري مو ورته پیدا کړو بچي ستا عزت کوي هغه ملګري ته ګوري که هغه ملګری د پلار عزت کوي خو دی به هم ستا عزت کوي که هغه ملګری پلار ته شخ جواب ورګرځي خو دی هم هغه وایي چې زما ملګری ورګرځي نو زه څه شی یم زه خو به یې خامخا د هغه نه دوه ګوتې زیات یم نو زه یې وګرځم نو خپلو بچو ملګرو ته هم پام کوئ دا غټ نقطه وه لسم نمبر خبره ده چې اکثریت مور او پلار بچو ته هغه خبرې کوي چې ورباندې خپل عمل نه کوي بچی مونځ کوه ښه چې مونځ پرې نه دی پلار به یو مونځ نه کوي بچی تلاوت کوه پلار به په عمر کې تلاوت نه کوي بچی ګوره سم شه ګوره د مور او پلار احترام ساته او دی به خپله د مور او پلار احترام نه ساتي بچی ګوره د مشرانو احترام کوه دی به خپله د مشرانو احترام نه ساتي ګوره د بل چا بېعزتي ونه کړي مور او پلار به خپلو منځو کې نښتي اختلافات به یو بل ته بې احترامي کوي بچی به داسې ذهن کې سوچ کوي چې دا پلار مې ټول دروغ وایي دا مور مې ټول دروغ وایي ځکه ما ته کومه خبره کوي هغې کې رښتیا نشته ځکه دی خپله وایي چې ما ته کومې خبرې کوي په هغې کې دی عمل نه کوي نو بچو ته هغه خبرې کوي چې خپله عمل به کوي ځکه قرآن کریم کې آیت هم دی یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون د ایمان خاوندانو ولې هغه خبرې کوي چې خپله پرې عمل نه کوي نو هغه خبرې بچو ته وکوي چې هغه په خپل عملي ژوند کې راوستلي وي یولسم نمبر حرام خوراک که بچي باندې د حرام خوراک کولو که نه بیا ترېنه تمه مه ساته چې دا به ستا احترام وکړي بیا ترېنه تمه دا مه ساته چې دی به زما سبا ته عزت کوي او زما به لاس ښکل کړي او زما به درناوی کوي دا تمه ترې قطعا نه ساتي بچو باندې لږ خوراک وکړه یو ټایم دې نهره تېره کړي خو حلال پې وخوره دنیا ښایسته آخرت ښایسته په دنیا کې احترام په آخرت کې احترام په دنیا کې ثوابونه عزتونه په آخرت کې جنت د جهنم نه به خلاصي ځکه یو مړی خوراک څلوېښت ورځې د مونځ نه قبلېږي یو مړی خوراک چې د بچي خېټې ته ورچوئ ولې دنیا ځان ته خرابوي ولې آخرت ځان ته خرابوي نو راځئ خپل بچي دغه ستونزو دا کوم یولس حل لارې مې درته وښودلې دا په خپلو ځانونو کې راولي بچي وم په عمر کې سرغړونه ونه کړي اوس راځو هغه ځوانانو ته چې هغوی 18 19 تر 15 کالو پورې دي یا د 14 کلنۍ نه واخله دې کې به اکثریت مونږ ته شکایتونه راغلي دي مونږ خپله اورېدلي دي چې دوی د مور او پلار نافرمانی کوي هغه نصیحتونه مې ورونو او خویندو ته که هغه خویندې دي زمونږ که هغه رونه دي زمونږ دغه لس نصیحتونه که په ځان کې عملي کړل نو انشاءالله تعالی ټولنه مشکل حل دی لس نصیحتونه څه شی دي اولنی بچیه دې بچي ته څه وایم دغه رور ته وایم دغه خور ته وایم ای خورې ای روره د الله نه وډار شه او د مور او پلار نافرماني مه کوه ځکه بار بار په قرآن کریم کې تا ته ویلی شوي دي د مور او پلار نافرماني به نه کوي که د مور او پلار نافرماني وکړله جهنم به دې ځئ
ګوره د وعید آیاتونه باید واوري د هغې سره ته دغه څومره چې د هغې په نافرمانۍ کې خبرې په احادیثو کې راغلي ده او دا یې عذابونه دا عذابونه دا ټولې باید واوري دا په نوټ کې کا د احسان خبرې واوره په قرآن کریم په احادیثو کې نو ته باید خپله د هغې تابع شي د الله نه ورشه دا غټ خبر اتق الله دا اولنی نصیحت نه ده دویمې نصیحت وروڼو او زمونږ ګرانو خویندو ته ورځ کې خامخا یو دوه د مور او پلار نه خامخا اخلئ مور چې کله سحر وخت کې راتلې یا مدرسې ته راتلې یا مکتب ته راتلې یا بیرون کاروبار ته تللې تجارت ته تللې د کور نه وتلې سودا پسې تللې ماښام کور ته راتللې یو نه یو داسې کار کوه د مور او پلار دپاره چې هغوی په ورځ کې خامخا یو دعا درته وکړي او دغه دعا به ستا ټول ژوند او آخرت به دې ښه کوي ټول ژوند به دې بدل شي آخرت به دې د ګلونو ګلزار شي نو دویم نمبر دا ده چې یوه دعا خامخا باید ته د ورځې د مور او پلار نه واخلې داسې یو کار وکړي داسې یو عمل وکړي چې مور درنه خوشحاله شي او دعا درته د زړه نه وکړي داسې یو عمل وکړي چې پلار درنه خوشحاله شي او دعا درته د زړه نه وکړي دریم نمبر دغه عمل ځان کې پیدا کړه ځان نه خادم جوړ کړه ځان نه چې د خادم جوړ کړو بس مشکل حل دی مور ته چې ورځې په احترام لکه د غلام په څېر ورته کښېنه زه تابعدار یم پلار ته چې ورځې لکه د غلام په څېر کښېنه زه تابعدار یم اگر که ستا لویه وظیفه وي زمونږ ملګري چې دي که نه هغې وظیفه دار دی اکثر هغې وظیفه لري یو منصب لري عالمي انجینر صاحب وي ډاکټر صاحب وي بیا د مور او پلار احترام نه ساتي بیا د مور او پلار پښې نشي چاپې کولی ولې ځان ډېر غټ وي که نه نو ځان ورته کم ښکارېږي که ته هر څومره غټ شي مور او پلار ته هماغه وړوکی بچی هماغه وړوکی ماشوم یې چې جړل به دي هماغه چې په هغه ځای کې به دې متیازې کولې او بیا ورته مور او پلار به سره په شپو شپو ویښول ته به ناجوړه وي هغوی به درته شپې ته سر ته ورته ناست ول او ویښې شپې به درته تېرولې ته هماغه ماشوم یې اوس که نن غټ شوی ته به د مور او پلار احترام ساتې خادم غوندې به ورته کښېنې خادم دا مې ځوانانو ته او خویندو ته نصیحت دی څلورم نمبر د اوف قدر کلمه هم د مور پلار په مخ کې مه استعمالوه بار بار مو د علماو نه اورېدلي په قرآن کریم کې آیت هم دی که هر څومره تکلیفونه در باندې رالل که هر څومره مشکلات وو که خفګانونه وو اوف قدر کلمه خو وړه ده د دې نه لویه او د دې نه نوره وړه کلمه بیخي شته نه یعنې دا تر ټولو وړه کلمه ده چې اوف ستړی یم داسې به هم نه وایه د دې نه بیخي نور کم الفاظ استعمالېدلی نه شي الله تعالی داسې کلمه استعمال کړي لوی خو بیخي نشته یو سړی وایي چې د اوف کلمه نشته نو څپېړو باندې به یې وهم نو خیر دی نو چې د اوف نشته څپېړه خو په طریقه اولا بنده ده بیخي به د مور او پلار سره په نرمۍ چلند کوي که په ژوند کې درباندې مشکلات راغلي مسافري دې کړي مه بیانوه مور او پلار ته خفه کېږي که چا وهلی ټکولی تکلیف درباندې راغلي مه بیانوه یو که درنه خپله پوښتنه کړي ورته یې ښیم الحمدلله کاروبار دې نه کېږي کاروبار کې ترقي نه بس دعا ترې غواړه مور دعا راته کوه چې الله تعالی په کاروبار کې برکت واچوي داسې مه وایه چې مشکلات دي او غمونه دي او دا به څنګه کوم او دا به مور او پلار دې ځورېږي هغوی څه کولی شي بغیر د دعا نه نو د اوف قدرې کلمه به هم نه استعمالوي پنځم کله چې درته مور او پلار اواز وکړي نو فورا به ځان حاضروي استعماله کوي څه ورکه لږ ساعت پس به راشم او 2 منټه پس او 10 منټه پس دا مسله ده ښه که د نفلو مونځ ته ولاړې نو سلام به ګرځئ راځئ به که سنتو ته ولاړې سلام به ګرځئ راځئ به خو که فرض مونځ ته ولاړې او مور یا پلار اواز وکړو نه به ورځئ خو که پوه شوې د اواز نه هم کله ناکله علما فقیران فرمایي اندازه کېږي که اواز ډېر جدي او سخت حالت و فرض مونځ سلام به هم ګرځئ مور او پلار خدمت کې به ځان حاضروي څنګه چې درته اواز وکړو نو فورا به ورته حاضري کوي شپږم ورونه او خویندو ته مهم نصیحت دعاګانې به مور او پلار لپاره کوي کله مو چې تلاوت خلاص کړو مور ته دعا وکړه الهه زما په مور او پلار باندې داسې رحم وکړي لکه څنګه چې زه ماشوم وم او هغوی په ما باندې شفقت او مهرباني کوله دغسې به وایي دا رب ارحمهما کما ربیاني صغیره یا الله زما په مور او پلار رحم وکړي کما ربیاني صغیره زه چې صغیر وم وړوکی یم څنګه چې په ما باندې شفقت او مهرباني کړې نو ته مور او پلار لپاره دعاګانې کوي د آخرت سوالونه به ورته کوي د دنیا اووم د مور او پلار خبرې مه پرې کوه تا سره به خبرې کوي تا سره به یو مشوره کوي تا سره به یو خبره شریکوي خبرې په منځ کې مه خطا کوه چې داسې نه و داسې و هغسې نه و دغسې و داسې به نه وایه پرېږدئ چې خپله خبرې مکمل کړي د مور او پلار خبرې به نه پرې کوي او اتم د مور او پلار نه مننه وکړه بالخصوص په هغه کارونو کې چې هغې ستا دپاره ترسره کړي چې ستا د کامیابۍ دپاره ستا د ترقۍ دپاره کړي دي په هغې کارونو کې د مور او پلار لاسنیوی وکړه لاسونه یې ښکل کړه او مننه ترېنه وکړه دا یو لوی او مهم نصیحت ځوانانو او خویندو لپاره او ورسره د هغې تر څنګ نهم نمبر ځوانانو او خویندو ته مهم نصیحتونه بحث به نه کوي مور او پلار سره ته به د مور او پلار سره قطعا بحث نه کوي اگر که ستا مور او پلار په غلطه باندې وي ته صحیح مور او پلار غلطي بیا هم بحث نه کوي ورته صحیح زه ملامت یم بل ته به دا کار صحیح کومه بحث نه ځان ساتي دا بحث دی بیا هلاکت ته وړي او لسم نمبر اخري کله ناکله مور او پلار ته تحفې ورکوه په دې باندې د مور او پلار زړه لاسته راوړلی شي او هغوی درنه خوشحالېدلی شي
کله مو چې دا ستونزې د حل لارې او دا نصیحتونه په خپل ژوند کې راوړل نو دنیا او آخرت به مو دواړه بیا ښایسته وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.